حمید الله اخونزاده، د مالی وزیر محترم ملا هدایت الله بدری، د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت مرستیال محترم غلام جیلانی وفا، د گاگ کمپنی مسئول محترم ابراهیم معرفی، د رسنۍ استازو او درنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نننۍ خبري ناستې ته ښه راغلاست. دا ناسته د متحده عربي اماراتو د گاگ کمپنۍ سره د قرارداد د لاسلیک په تړاو ده او اجنده داسې ترتیب شوې چې په پیل کې به د قرآن کریم تلاوت وي، ورپسې به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند پرانیستونکې وینا ولري، له هغه وروسته به د ترانسپورت محترم وزیر صاحب د قرارداد په اړه معلومات ورکړي. همدغه راز د ترانسپورت معین صاحب به د قرارداد د تخنیکی موضوعاتو په اړه معلومات سره شریک کړي. بیا به محترم معرفي صاحب د قرارداد په اړه معلومات وړاندې کړي، ورپسې به تړون لاسلیک شي او په آخر کې به د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو په پیل کې له محترم قاري صاحب محمد آصف احمدزوی نه په ډېر درنښت هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ نننۍ ناسته د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره رنګینه او ښکلې کړي. محترم محمد آصف احمدزوی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكين عليها متقابلين صدق الله العظيم. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک الله. د محترم احمدزوی صاحب نه یوه نړۍ مننه چې زموږ دا ناسته د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو په تلاوت سره رنګینه او ښکلې کړله. او اوس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند نه په ډېر درنښت هیله کوو چې خپله پرانیستونکې وینا وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان د رسنیو قدرمنو استازو او په تالار کې ناستو ټولو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ یاست او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. څه مهال مخکې زموږ په حضور کې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او د متحده عربي اماراتو د ګاګ کمپنۍ ترمنځ د هیواد د دریو مهمو هوایي ډګرونو کابل، کندهار او هرات د ځمکنیو خدماتو وړاندې کولو تړون لاسلیک شو. د هیواد اقتصادي بیا پیاوړتیا د افغانستان اسلامي امارت یو مهم لومړیتوب دی او دغه تړون په همدې هدف لاسلیک شوی و چې په نتیجه کې یې افغانستان ته ځینې نړیوال پروازونه پیل شول او تر یوې اندازې یې د هیواد پر تجارت او اقتصادي وده مثبت تاثیر درلود. الحمدلله په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. نن به د افغانستان اسلامي امارت او متحده عربي اماراتو ترمنځ الوتکو ته
د هوایي لارښوونې خدمتونه انکشاف قرارداد لاسلیک شي. د دواړو طرفینو څخه هیله لرو چې په اوس موجوده ناسته کې به دغه انشاءالله تړون لاسلیک شي. خدای دې دواړو طرفو ته خیر ور په برخه کې، هم د افغانستان ولس او هم د عربي اماراتو ولس ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند له معلوماتو یوه نړۍ مننه. او اوس د ترانسپورټ او هوایي چلن وزیر محترم مولوي حمید الله اخوندزاده صاحب نه په درنه هیله کوو چې د موضوع په تړاو خپل معلومات وړاندې کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنیو معززو استازو او پتالار کی ناستو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د هوایي لارښوونې د خدمتونو انکشاف پروژې د مذاکراتو پروسه د اقتصادي معاونیت په هدایت روانه وه چې بالاخره الحمدلله نهایي شوه. د دې پروژې عمده موخې: الوتکو ته د هوایي لارښوونې خدمتونو انکشاف او په هوایي ډګرونو کې د ځینو خدمتونو چمتو کول. د دې پروژې له تطبیق سره به هغه الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا د هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ناسته کوي، د هوایي لارښوونې چوپړتیا په نړیواله کچه د ایکاو له معیارونو سره سمې وړاندې کیږي. د دې پروژې له پلي کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د پروژې د لومړي پړاو له پلي کېدو وروسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانیستل شي. تر ټولو مهمه دا چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان له تخنیکي پلوه په دې برخه کې روزل کیږي او افغانستان به ځان بساینې ته ورسیږي. د دې سره څنګ کې به په هوایي ډګرونو کې د ځینو چوپړتیاوو معیاري کولو مرسته کیږي. د پروژې په تخنیکي او مالي اړخونو هم د پام وړ توجه شوې او کوښښ شوی چې د افغانستان ملي منافع خوندي او د پام وړ بنسټیزې چارې ترسره شي. دا هغه خلاصه د قرارداد او چې د ښاغلي اجملا صاحب په هدایت د ډیرې مودې سره دغه قرارداد په اړه باندې زموږ تخنیکي ټیم او د ګاک شرکت د امارات متحده عربي د ګاک شرکت تخنیکي کسانو ډیر زحمت ایستلی دي. نو دغه هغه لنډه خلاصه وه. نور که بیا څه خبرې هغه خو نوپا صاحب یا تخنیکي اړخونه تاسو ته وړاندې کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ترانسپورټ او هوایي چلن د محترم وزیر صاحب له معلوماتو یوه نړۍ مننه. اوس د همدې وزارت له مرستیال محترم غلام جیلاني وفا صاحب نه هیله کوو چې خپل معلومات وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د جلالت ماب ملا برادر اخوند او وزیر صاحب مالیه، د جلالت ماب ملا حمید الله اخوندزاده وزیر صاحب ترانسپورت او په تالار کې د ټولو مشرانو رئیس صاحبانو په اجازه، همکارای عزیز، ژورنالیستای گرامی، شما در جریان هستیم که از مدت 1 سال به این طرف ما سر مسائل قراردادهای با کمپانی های بین المللی مشهور به خاطر معیارسازی خدمات هوانوردی در افغانستان کار می کردیم. طوری که پیشتر جلالت ماب ملا برادر خود ذکر کردن،
2 قرارداد قبلا در این بخش با شرکت بین المللی گاک به امضا رسید که در یکی از او قرارداد خدمات امنیت هوانوردی، یعنی تلاشی مسافرین، اموال و اجناس آنها و امنیت تیارات بود. قرارداد دومی ما خدمات زمینی به تیارات، امو تمامی پروسیجری که یک مسافر داخل ترمینال میشه و بوردینگ پاس میگیره و بالاخره به تیاره سوار میشن و به مقصد میرن و بعد تیاره که میاین پس مسافر پیاده میشه و تیاره پاککاری میشه و این خدمات زمینی به تیارات بود یا گراوند هندلینگ. در پالویش ما همو وقت هم خدمت مطبوعات و ژورنالیست های عزیز کشور و بیرونی عرض کرده بودیم که ما داریم سر یک قرارداد بسیار بزرگی کار میکنیم. این قرارداد که حال امروز انشالله شما شاهدش خواهد بودیم که با توجه خاصی رهبری امارت اسلامی افغانستان با مدیریت مدبرانه معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با مدیریت خوب وزیر صاحب ترانسپورت و تیمای تکنیکیشان که با ما همکاری کردند و همچنان تیم تکنیکی کمپانی گاک امروز شاهد امضای این قرارداد بزرگ خواهد بودیم. ما چرا میگم این قرارداد بزرگ است؟ به خاطری که در تاریخ هوانوردی افغانستان چنین قراردادی قبلا به امضا نرسیده بود، نه از لحاظ کیفیت، نه از لحاظ معیاری بودن و نه هم از لحاظ مکمل کردن خدمات معیاری در تمام 4 میدان بین المللی افغانستان. قبلا قراردادهای خرد و ریزه امضا شده بود ولی نتونسته بود که مشکلات میادین بین المللی افغانستان مکمل حل بسازه. ما قبلا بعد از خروج ناتو که بیشرمانه تمام وسایط و تجهیزات ملکی کشور ما را تخریب کردن در میدانهای هوایی، تلاش های زیادی داشتیم که میدانها را دوباره به شکل معیاری فعال بسازیم. ما در 2 بخش 2 مشکل بزرگ داشتیم. یک مشکل تجهیزات، گفتم خدمتتان عرض کردم که اضافه تر از 70% تجهیزاتی که به راهنمایی تیارات استفاده میشد توسط ناتو و یک تعداد مردم های استفاده جو تخریب شد. بناهن اینی قرارداد است که بخیر او خلا را پر خواهد کرد. بخش دیگه کار ما متاسفانه بگیم که یک تعداد از افراد تکنیکی و مسلکی که در همون زمان به مصرف بودجه مردم افغانستان تربیت شده بودند، اونا توسط سازمان های همون وقت منحرف شدن و از کشور خارج ساخته شدن و در جریان کار تکنیکی ما خلاهای به وجود آمد. یعنی در 2 بخش، هم تجهیزات معیاری و هم متخصصین مسلکی معیاری یکی از ضرورت‌های عمده ما بود. بناهن تمام رهبری امارت اسلامی افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی شب و روز تلاش کردند تا همین مشکل هر چه زودتر از روی صحنه برداریم که امروز انشالله به رحمت خداوند متعال این قرارداد امضا خواهد کردیم و این قرارداد مسائل همین 2 موضوع عمده را به شکل معیاری حل خواهد کرد. هم انشالله افغانستان در آینده بسیار نزدیک صاحب یک پرسنل مجهز و مسلکی معیاری در کشورهای منطقه و در سطح منطقه خواهد بود و هم افغانستان از لحاظ تجهیزات راهنمایی تیارات مطابق به معیارهای ایکاو میدانهای مجهزی خواهد داشت که بسیاری از شرکت‌های هوایی منطقه و جهان جذب خواهد کرد تا زمینه کار به مردم بیچاره افغانستان مساعد شود و عواید ملی افغانستان بالا بره. دوامی قرارداد در حدود 10 سال در نظر گرفته شده که در این مدت شما میفهمین که نصب کردن تجهیزات، خریداری تجهیزات از کشورهای بیرونی به شکل معیاریش
کاری ساده نبوده و زمانگیر است. به این خاطر و همچنان تربیه پرسنل تکنیکی، این هر دو کارهایی هستند که زمانگیر است و هم مصارف بزرگی را در احیا میکنند و افغانستان فعلا سرمایه به دست نداشت. بنابراین کشور امارات متحده عربی و کمپانی گاک در این بخش سرمایه گذاری کردند و با ما یک قراردادی که طبیعت یا نیچر قرارداد مشارکت عام است یا در انگلیسی PPP کی را میگه، قراردادی است که منفعت هر دوی ما، هر دو کشور و هر دو کمپانی، یعنی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و کمپانی گاک در نظر گرفته شده و تمام خدمات را از امضای روز اول قرارداد آغاز به کار خواهد کردن و مطابق به امو جدولی که در این قرارداد در نظر گرفته شده خدمات روز به روز معیارتر و سبب اطمینان تمام شرکت های هوایی جهان سازمان بین المللی هوانوردی ایکاو خواهد گردید. انشالله به توفیق خداوند بزرگ ما این امیدواری را داریم و این قرارداد به مردم افغانستان، به امارت اسلامی افغانستان و به تمام کشور تبریک عرض میکنیم. تشکر. د جناب معین صاحب له معلومات یوه نړۍ مننه. Now I would like to request Mr. Ibrahim Muarifi, the Regional Director of GOG, to deliver his speech. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am delighted to announce that following weeks of negotiation and discussion between the Ministry of Transport and Civil Aviation and our company GAG in relation to the development of air navigation services, these discussions have concluded positively, and today we are gathered here to witness the signing ceremony of this vital contract. We believe this is a significant development, as it's not only allows us to operationalize the airspace to allow the passage of the international carriers, but also to restore the air navigation services required for the return of major international airlines to Afghanistan airports. We also believe this is a significant development, as it will bring economic benefits in terms of job creation, not only within the aviation sector, but also the wider economy of Afghanistan. We expect in the following month there will be a significant increase in the air cargo movement, both inside and outside of Afghanistan, thereby benefiting the Afghanistan exporters and importers. Both these industries, we believe, will benefit from this development. I would like also to share that under the terms of this contract, GAC will be making significant investment in the development of the air navigation infrastructure across Afghanistan. Equally important, we'll be making great investment, significant investment in capacity development, training, development, and the certification of Afghan national staff to the highest international standard of ICAO. It is our aim to hand over the management and operation of these services to the Afghan national staff as soon as the certification process is complete. Finally, on behalf of our chairman and management, I would like to take this opportunity to sincerely thank the government of Afghanistan, represented by the Ministry of Transport and Civil Aviation, for their partnership, for their trust in GAC, to deliver these services on their behalf. And in return, I would like to underline that it is our commitment to work with our partners on the ground
to deliver these services to the highest international standard and achieve our joint objective. Thank you. Thank you so much, Mr. Marifi, regarding your information. اوس د تړون د لاسلیک وخت ده. له همکارانو هیله کوو چې تړون هلته سټیج ته ویسي د لاسلیک په خاطر. الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج مولا برادر اخوند د مصروفیتونو او په یوه مهمه ناسته کې د ګډون په خاطر هغه اجازه وغوښتله، خو د ترانسپورټ وزارت مسؤلین او د ګاګ کمپنۍ مسؤل شته چې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. اوس د رسنیو د پوښتنو وخت ده. په پیل کې منصور له الجزیرې نه لري پوښتنه؟ عبدالله له فرانس پریس نه. عبدالله هغه آخري قطار کې ده. السلام علیکم جناب وزیر صاحب، زما پوښتنه دا ده چې تاسو په تیر نږدې وخت کې دوه نور تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې د سکیورټي سکرینینګ او د ګراوند هینډلینګ په برخه کې وو، مګر هم لا هم پرته د یو ایراني شرکت نه نور انټرنیشنل ایرلاینز نه دي راګرځېدلي. آیا تاسو فکر کوئ چې لا هم د باور نشتون د دې لامل شوی ده چې زیات بهرني ایرلاینز زړه ښه نه کړي چې افغانستان ته راوګرځي، که کوم نور لاملونه دي؟ ډېره مننه. مهرباني جناب وزیر صاحب. ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید عرض وکړم، لکه مخکې چې موږ په جریان کې وویله چې کم کارونه چې موږ وکړه، مخکې دوه قرارداد امضا سوه، څه خلا بیا هم په کارو کې وه، خصوصا د افغانستان په فضا کې د الوتکو د تیریدلو دپاره د هغوی د راهنمایي دپاره تجهیزات موجود نه وه، تجهیزات تخریب سوي وه. دا یو کمبودي وه زموږ په اپریشن کې. د معیارونو پر اساس
کله چې طیاره په فضا کې تیریږي هم باید مخابروي ارتباطات په ټوله فضا د افغانستان کې تامین وي او هم باید د راداري سیستم په ذریعه ولیدل سي. چې دا مشکل موجود و، ډیرو مشهورو هوایی شرکتونو د دې مشکل په خاطر چې د دوی د کمپنۍ اصول ورته اجازه نه ورکول چې په داسې یو شرایطو کې دا خطر ومني او د افغانستان د فضا څخه تیر سي. تشکر. مننه. سلام وطندار رادیو. با سپاس از شما. سوال ما در قسمت بودجه هست که در قرارداد گفتین 10 ساله است و سهم شرکت گاگ چگونه پرداخت خواهد شد و اگر از عواید میدان هوایی پرداخت میشه چند فیصد است؟ تشکر. تشکر. مهربانی جناب میز. به ارتباط سهم مالی قرارداد گفتیم قرارداد مشارکت عامه است در 2 مرحله. مرحله ابتدایی 5 سال یا ممکن از او که کمتر شوه. عواید به طرف کمپانی گاک، عوایدی که از فضا از پروازهای عبوری جمع میشه، به خاطر سرمایه گذاری که وام میکنن عواید به وام میرن تا وقتی که قرض از او یا به اصطلاح سرجم عواید تکمیل شوه و بعداً در هر سال با افزایش عواید، با رشد پروازها، فیصدی و فرموله فیصدی بین شرکت گاک و اداره ترانسپورت تغییر میخوره که به نفع مملکت ماست انشالله. تشکر. پژواک اجانس. مننه جناب وزیر صاحب. نورالله زاده یم د پژواک خبریال. وزیر صاحب دا په ډاګه نه کړه چې وروسته د دې چې دوی خو معین صاحب یادواري وکړه چې د فضا نه چې کومې الوتکې عبور کوي دوی ټول عواید به ګاک شرکت اخلي څو د دوی قرض پوره شي. افغانستان ته د کوم اړخ نه عواید راځي؟ مننه. مننه. مهرباني جناب وزیر. تاسو پوهیږئ چې هوایي ډګرونه تنها د عبوري پروازو عواید ما تاسو ته وویل چې د عبوري پروازو عواید به زموږ مشترک بانکي حساب ته ځي. دا بانکي حساب زموږ د دوی تر مابین مشترک دی او دوی کومه ابتدایي سرمایه گذاري چې کوي، پیسې چې مصرفوي د پروژې د احیا کولو په خاطر چې پروژه په فعالیت راسي، تر هغه وخت پورې به د دوی پیسې مشترک په حساب کې ټولیږي تر څو چې د دوی د تیر سرمایه گذاري هغه وسي، کور وسي په اصطلاح. بعد دغه چې پروژه په عاید راځي زموږ د عوایدو فیصدي هر کال تغییر کوي. بل جز د سوال مو څه شی و؟ بله، نور عواید تاسو ویل چې څه شی دي. تاسو پوهیږئ چې موږ غیر له عبوري پروازونو نه کوم الوتکې چې راځي په کابل میدان کې یا په نورو بین المللي میدانو کې نشست کوي، هغوی موږ ته نور فیسونه هم راکوي، لکه د درېدلو فیس چې یا پارکینګ فیس ورته وایي او لانډینګ فیس چې د رنوې څخه استفاده کوي، د نویګیشن څراغو د راهنمایي آلاتو څخه چې استفاده کوي نویګیشن فیس. یعنی موږ انواع د نورو فیسونو هم لرو چې هغه ټول زموږ عواید دي او زموږ مملکت جیب ته راځي. تشکر. ډیره مننه. طلوع نیوز. تمیم شهیر از طلوع نیوز هستم. سوال ما این است که قبل از خدمات زمینی و امنیت هوانوردی به شرکت گاک هم سپرده شده بود. این قرارداد هم امروز امضا شد. چی فکر میکنین که 3 قرارداد یا تمامی بخش خدمات میدانهای هوایی افغانستان به یک شرکت رقابت از بین نخواهد برد و مشکل ایجاد نخواهد شد؟ یک. دوم، همین نام قرارداد چی است؟ قرارداد حریم هوایی افغانستان است یا کدام نام دیگر داره؟ تشکر. مهربانی جناب وزیر. خدمت شما عرض کنم که شما در جریان هستیم و ما از روز اول مراحل برای شما گفته بودیم. ما امی خدمات به تمام کمپانی های بین المللی جهان از طریق وبسایت اداره خود اعلان کردیم. همه علاقمندا و کمپانی هایی که امی ظرفیت ها را داشتن از وا دعوت کردیم تا در بیدینگ همراه ما اشتراک کنند. ابتدا کشور ترکیه علاقمندی نشان دادن، بعدا کشور قطر علاقمندی نشان دادن، بعدا
با کشور قطر و ترکیه مشترکاً صحبت‌های شد و کشور امارات متحده عربی در همون زمان هم علاقمندی نشان داده بود کمپانی گاک. چون با کمپانی گاک ما قبلا هم در حکومت گذشته هم قرارداد گراوند هندلینگ داشتیم، با ادامه اون همو روابط و با ادامه همو کمک‌هایی که کشور قطر و کشور امارات متحده عربی در روزهای اول تخریب میدان هوایی کابل در شرایط بسیار سخت با ما همکاری کردند، ما به طرف قرارداد به شکل اصولی و قانونیش رفتیم. تمام مراحل بررسی قراردادها در هر بخش اضافه تر از 4 ماه را 3 ماه را در بر گرفت تا ما پرزه به پرزه تمام منفعت ملی افغانستان با بسیار جزئیاتش تحلیل کرده ارزیابی کردیم و بالاخره شرایطی را که فعلا کمپانی گاک با ما پیشنهاد کرد شرایطی بود که بهترین منفعت ملی افغانستان را تامین میکرد و تضمین کیفیت کارشان هم تامین میکرد. تشکر. نام قرارداد ارائه خدمات راهنمایی به طیارات در فضای افغانستان است. ادامه ارائه خدمات راهنمایی به طیارات در فضای افغانستان. تشکر. یک تلویزیون حل شد. شمشاد. سلام او درنښت عبید مومند یم له شمشاد نیوز څخه. جنابي موین صاحب زما پوښتنه دا ده چې تاسې د قرارداد د نیټې په تړاو راته ونه ویل چې دغه قرارداد د څومره وخت لپاره دی او رسما د دغه قرارداد چارې څه وخت پیلیږي؟ ډېره مننه. مننه. مهرباني جناب مخکې مې هم عرض درته وکړی چې د قرارداد میعاد 10 کاله په نظر کې نیول سوی دی د اوس څخه چې نن قرارداد امضا سو. تاسو پوهیږئ هر قرارداد یو څه مخکې تر دې چې په کار عملا شروع وکړي زمینه سازی ته، بودیجې ته، خریداري ته، د پرسنل استخدام، د قوانینو او د اصولو جوړول یا د مقرراتو جوړول، پر دې ټولو مسایلو باندې به دوی سر د سبا څخه کار شروع کوي. خو عملی مرحله به هم د قرارداد د جدول مطابق انشاءالله تطبیقیږي او مخ ته به ځي. مننه. ډیره مننه. په پای کې یو ځل بیا د ترانسپورت او هوایي چلند له محترم وزیر صاحب، معین صاحب، د ګاک کمپنۍ له مسؤل او ټولو ګډونوالو نه یوه نړۍ مننه. زموږ خبري ناسته پای ته ورسېده. پاتې ورځ مو په خیر.